وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الأنعام يوسل ودرشم آية پوری خبر شیو او الله رب العزت رد کو په مشرکانو باندې. مو ته شروع شتولو یا غو سره الله رب العزت د مشرکانو په شرک باندې رد کو او خصوصا هغه شرک موږ دا خبره ذکر کړه چې د صورت په دویمه برخه کې په هغه شرک رد دی چې هغوی به بعض څاروي او بعض فصلونه په ځان باندې حرامول چې هغه به الله حلال کړي. نو اوس الله رب العزت د هغې څه مثالونه بیانوي یا د هغې تذکیره کوي چې دوی به د ځان نه حلالو ته حرام وي او حرامو ته به حلال وي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر او وی دوی دا ساروی دی او فصلونه دی بند دی، یعنی بعض قسم ساروی او بعض فصلونه د ځان نه حرام کړي او بند دی یعنی حرام دی. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، نه به خوري دې لره مګر هغه څوک چې غواړو موږ په ګمان د دوی کې. ګمان یې ورته ولې وي؟ داسې دلیل خو پې نشته، د الله له طرف نه خو پې دوی ته څه دلیل نه دی راغلی، دا دوی خپلې خبرې. وانعام حرمت ظهورها، او نور څاروي دي چې حرامي شوي دي شاګانې د هغې. د بعضو څاروو په باره کې ویلي چې په دې باندې به سورلۍ نه کېږي، دې باندې سورلۍ حرامه ده. سورة المائده کې د دې تفصیل تیر شوی. وانعام لا یذکرون اسم الله علیها، او څاروي دي چې نه یادوي نوم د الله په هغې باندې. د دریم قسم کار کوي. بعض څاروي هغه دي چې کله دوی حلالوي نو د الله نوم پرې نه اخلي. افتراء علیه، دروغ جوړول دي په الله باندې. په الله باندې دروغ جوړول په دې دي چې الله ورته دا نه دي ویلي او دوی نسبت الله ته کوي. سیجزیهم بما کانوا یفترون، زر ده چې سزا به ورکړي دوی ته په سبب د هغې چې دوی دروغ جوړوي. وقالو او وی دوی څوک؟ مشرکان د مکې. ما فی بطون هذه الانعام، هغه څه چې په خېټو د دې څاروو کې دي خالصة لذکورنا، یوازې دي د نارینهو زموږ دپاره. دا اوس بل کار یې کړی دی. بعض څاروي داسې دي چې د هغې په باره کې دا خبره کړې ده چې د دې په خېټو کې څه دي، خېټو کې بچی پی، دا به صرف د نارینهو دپاره وي. ومحرم علی ازواجنا، او حرام کړی شوي دي په ښځو زموږ باندې. نارینهو دپاره حلالې او ښځو دپاره حرام. وإن یکن میتا، او که وبه دا بچی مړ پیدا شوی، فهم فیه شرکا، نو دوی به په هغې کې به شریک کي. هکه ژوندی پیدا شو بیا به صرف د سړو وي، او که مړ پیدا شو بیا پکې د زنانه هم برخه شتي. دا د دوی هغه خود ساخته دینو خپل مرضۍ مطابق. سوره مایده کې تیر شوي که نه چې کومه بیزه دومره بچی راوړي بس دا حرامه شو، او کم اوښ چې دا چلو کي بس دی ناروا شو، او کم څاروی چې دا چلو کي د هغه په خېټه کې چې څه دي دا نارینهو دپاره دي، او که داسې وشي دا د ښځو دپاره. حالانکې یو شی حلالول حرامول دا خو د الله کار دی، دا هم دوی په شرک کې اخته. سیجزیهم وصفهم، زر ده چې بدله به ورکړي دوی ته د بیان د دوی. وصف په عربۍ کې بیان ته وایي. دا کم بیان چې دوی کوي، دا کمې خبرې چې دوی کوي، د دې بدله به الله دوی له ورکوي. انه حکیم علیم، یقینا الله حکمتونو والا پوهه دی. حکمتونو والا پوهه دی. ولې وله اوس دا بدله نه ورکوي؟ ولې پرې ناڅاپه عذاب نه راولي؟ ولې هلته عذاب راوستو دلته نه راولي؟ ولې دلته راوستو هلته نه راولي؟ پرې ټولو خبرو الله پوهه دی، او چې کوم کار کوي به یې کې حکمت دی. قد خسر الذین قتلوا اولادهم، یقینا تاوان وکړو هغه کسانو چې وی وجل بچي خپل. ماسپښین موږ دا خبره ذکر کړې چې بچي به یې ولې وجل. سفها بغیر علم، په قمقلتیا سره بغیر د علم نه. واضحه ده.
که علم ورسره وی نو به بچي وجل او که هوښیاران وي بیا هم نه وجل. وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړل هغه څه چې ورکړي دوی ته الله. د دوه قسمه خلکو تاوان وکړو الله وایي د چې بچي وجلي دي او الله چې ورله څه ورکړي د هغه یې حرام کړو. افتراء علی الله دروغ جوړول دي په الله باندې ځکه چې په دې خو الله څه دلیل نه یې رالیږلی. قد ضلوا یقینا ګمراه شو دوی وما كانوا مهتدین او نه دي دوی هدایت موندونکي. اوس بیا د الله رب العزت شان بیانېږي او هغه داسې چې دوی وختي موږ ووایو که نه چې دوی به دا فصل څو حصو کې تقسیم کو په دریو کې دغه شان څاروي. اوس په دې روانو ایتونو کې الله رب العزت دا خبره بیانوي چې څاروي او فصل دا خو الله پیدا کړی. نو دوه خبرې شو، یو چې الله پیدا کړی دی نو بیا هغه یوازې د عبادت حقدار دی، یو دا ثابته شوه. دویم په دې کې که چېرته د زکات حق دی نو هغه به په هغه طریقه ورکړی کېږي کومه طریقه چې الله ښودلې ده. هر شرع خپل مرضي مطابق خو نه دی. وهو الذي انشأ جنات معروشات او الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي باغونه چتونو والا وغیر معروشات او بې چتونو. والنخل والزرع مختلفا اکلو او کجوري او فصلونه چې مختلف دي میوې د هغې قسمه قسم میوې دا ټول الله پیدا کړي. مختلفا اکلو چې مختلفې دي یا قسمه قسم دي میوې د هغې. والزیتون والرمان او خونه و انار متشابها چې د یو بل په شان دي وغیر متشابه او نه دي یو شان. یو شان په څه کې دي؟ په پاڼو کې دي، په شکل کې دي، نه دي یو شان په خوند کې. کلوا من ثمره اذا اثمر خورئ د میوو د الله نه کله چې میوې ورکړي. څومره مهربانه رب دی، پیدا کړي دي دوی ته وایي خورئ دي او هغوی به څه چل کوو مشرکانو هغه څه چې ول الله ورکړي دي نو هغه به یې درې حصې کړو دا د پلاني او دا د علاني او په هغې کې به هم ظلم او زیاتی کوو. هلکه نو د هر څه خو الله درکړي دي او د الله په نوم دې نه ورکړې. څاروی ګوره څاروی الله پیدا کړی خو چې په دې څاروي به د الله نوم واخیستو بیا به یې نه کړو. دې دشمنۍ ته وګوره د الله د توحید سره. کلوا من ثمره اذا اثمر خورئ د میوو د الله نه کله چې میوې ورکړي. وآتوا حقه یوم حصاده او ورکئ حق د دې په ورځ د راشو کولو یا د ریبلو د هغې. دا زکات ته اشاره ده. د رب العالمین دین واضح دی ښه دې کې دا نه دي چې دا برخه د منجورانو ده او دا پکې د بوتانو ده او دا پکې د پیر صاحب ده او دا پکې د ملک صاحب ده او دا پکې د سیدانو ده او دا پکې د اخندزادګانو ده. زموږ په علاقو باندې خو دا قیسې هم ډېرې چلي دي. د پلاني پکې من دانه ده او د هغوی پکې دا دانه ده او د هغوی پکې کته دانه ده او دوی بره دانه ده او د خلکو نه دا مالونه والي دي او دا پکې د سیدانو برخه ده او دغه د اخندزادګانو برخه ده او دا د مولیانو برخه ده. چا راوستي دا برخې لازم کړي چا دي په دې خلکو هسې لازم کړي ده بس. مسله واضحه ده الله په دین کې. د زکات نصاب معلوم دی، بیا څومره به ترې راوباسي هغه معلوم دی. لکه په فصل کې یا میوو کې څومره زکات راځي، یا عشر دی یا نصف العشر دی. تاسو ټول غلي شوئ لکه چې ته یا عشر دی یا نیم د عشر دی. نیم د عشر یعنې شلمه حصه ده. که باراني اوبو باندې اوبه ورکړی شوي نو بیا څومره دی؟ بیا عشر دی. او که څه محنت یې پکې خپل کړی نو بیا نیم د عشر دی، یعنې د لسمې برخې نیمه ده. دغه شان دا نور مالونه چې د دې زکات هم واضح دی، وخت یې معلوم دی، خلک یې معلوم دي، چاله به ورکوي چاله نه ورکوي. دغه شان صدقه الحمدلله دین د الله هغه واضح دی. بل دا چې موږ چې د زکات ورکوو که نه یا صدقه دا هم د الله بندګي کوو. ګورئ لکه مکې مشرکانو چې به د یو برخه راواغسته او منجورانو له به یې ورکوله، په دې نه چې منجوران غریبانان دي، نه دا هغوی د دې بوتانو بندګي کوله. موږ چې صدقه زکات چا ورکوو محتاج له، یتیم له، غریب له، د الله په لار کې چې هر قسمه خرچي هغه موږ د الله عبادت کوو، الله پرې راضي کوو. ولا تسرفوا او اسراف مه کوئ. اسراف مه کوئ. اسراف څه کوئ؟ تجاوز کول. یو شي ته ضرورت نشته او ته لګیا یې په هغې کې دا زیاتی ده. خوراک څښاک جوړه جامه هر څه کې
انه لا يحب المسرفين یقینا هغه نه خوښوي اسراف کوونکي. بعض علماو دا ویلي دي، بعض مفسرینو وی اسراف مطلب مه کوئ شرک، ورځ کې چې اسراف زیاتی کول دي نو یې مه کوئ شرک، د الله شرک کوونکي نه دي خوښ. وی دا معنی پکې هم ده. ومن الانعام او پیدا کړي دي د څاروونه حمولة وفرشه بار وړونکي او چیت قدوال. حمول هغه څاروي ته وایي چې هغه بار وړي ډنګي لکه اوښان وغیره، او فرش حمولة وفرشه، فرش نه مراد هغه حیوانات دي چې بار نه وړي ټیټ قدوالی ځمکې ته نږدې، او بله دا چې کله حلالولی کېږي نو په ځمکه یې راسملی. چا دا ویلي بعض علما وایي فرش نه مراد هغه څاروي دي چې د هغوی د ویښتو او د وړۍ نه طلایانې او صادرې جوړېږي. الغرض دلته الله وایي چې دا ټول څاروي ما پیدا کړي، که بار وړي او که نه وړي. کلوا مما رزقکم الله، خورئ د هغه څه نه چې درکړي تاسو ته الله، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او مه روانېږئ په قدمونو د شیطان پسې. ګورئ خورئ څکئ خو شیطان په قدمونو پسې مه ځئ. دلته اوس د شیطان د قدمونو نه مراد دا دی چې د ځان نه پکې حلال حرام مه کوئ، بس الله دله حلال کړی خورئ. انه لکم عدو مبین، بس یقینا هغه ستاسو دشمن ښکاره دی. 8 ازواج پیدا کړي دي، 8 جوړې، 8 جوړې د څاروونه چرپایانو نه. من الضأن 2 د ګډانو نه 2، ومن المعز 2 او د بیزو نه 2. الله رب العزت د مشرکان راګیر کړي دي، خو دلته یې سم راګیر کړي دي. جوړې ټولې څو دي؟ 8. اولنۍ 4 هغه دا دي، 2 ګډانو کې یعنې نر او ماده، بیزو کې 2 یعنې نر او ماده. سوال بس دا دی، الله وایي قل اوایه اذکرین حرم، آیا 2 نارینه حرام کړي دي الله؟ اوس په دوی کې کم یو حرام دی؟ نارینه دی کې ګډ او چیلې. ام الانثیین، که 2 مادې، او دا تپوس دې مو کوي چې دا ګډه ده او که بیزه حرامه ده. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا هغه شی چې راګیر کړی دی هغې لره رحمونو د میندو، یعنې که نه د ګړې او د بیزې په خېټه کې چې هر بچی راغی هغه به حرام. تفصیل بیان کړه. نبئوني بعلم، خبر راکئ ما ته په دلیل سره، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني یې. اوس یو سړی د ځان نه مسله بیانوي او تاسو سره دومره تفصیل شروع کړي او بیا ورته دا وایي چې دا خبره هم په دلیل کړي. هغوی به وایي دا بعض څاروي زموږ په نارینو حرام دي، بعض په زنانو. دا چې حرام دي دا په ګډانو کې دي که په بیزو کې دي، بیا په نرانو کې دي که په مادو کې دي، که نه هر یو نر دی او که ماده ده هغه حرام دي. ځکه که د الله له طرف نه رالېږلی شوي نو بیا خو به یې تفصیل وي. لکه زموږ د شریعت ته وګوره که کم شی چې په موږ حرام دی هغه معلوم دی، دا شی حرام. لکه موږ چې قرباني کوو، د قرباني د څاروي مواصفات ټول معلوم دي، دکې به دا عیب نه دا به نه دا به نه عمر به دومره ولې ځکه چې مسله د رب العالمین د طرف نه راغلې، و دوی نه تپوس وکړي تاسو چې دا خبرې کوئ په دې څه دلیل شته. ومن الابل 2 او د اوښانو نه 2، ومن البقر 2 او د غوایانو نه 2. قل اذکرین حرم، ووایه آیا 2 نارینه حرام کړي دي الله، یعنی اوښ او غوا او اوښ او غوی. ام الانثیین، کنا یا 2 مادې حرام کړي دي، اوښه او غوا. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا هغه چې راګیر کړی د هغې لره رحمونو د میندو. بل سوال، ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا، آیا وایي تاسو حاضر کله چې حکم کو تاسو ته الله په دې سره؟ مخکې ورته وایي دلیل وښایه، که څه علم در سره یې راوباسي. تېر شوي آیت اخره کې وګوره، نبئوني بعلم ان کنتم صادقین، که دلیل در سره یې راوړه. اوس وایي ځه که دلیل در سره نه هغې نه خو ته واورېدې نو ته په دغه ټیم کې وي کله چې الله وایي چې دا پلانې څاروی حرام دی، پلانې حرام دی، دا صرف په ښځو حرام دی، دا صرف په نارینو حرام دی. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، نو څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ. دا خو دروغ شو ګر. ليضل الناس بغیر علم، د دې دپاره چې ګمراه کړي خلک بې د علم نه، دا دروغ خو جوړوي دې دپاره. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یقینا الله هدایت نه کوي قوم
ظالمانو ته. اوس الله وایي چې تو ته خبره صفا وکړه چې دا ستاسو مرضي نه دی چې کوم شی حراموي هغه حرام کړي او کوم حلال ګڼي هغه حلال کړي. حرام یقیني چې کوم دی هغه دا دي، دا واوره. قل اوایا لا اجد فيما اوحي الي، نمومم په هغه وحي کې چې شوي د ماته محرما حرام کړی شوی على طاعم په یو خوړونکي باندې یطعمه چې خوري هغه یا خوري هغه یې لره. ما ته چې کوم وحي شوي ده په دې کې د خوړونکي دپاره هغه چې حرام دی هغه دا دي او دا هغه اصول دی. ښه سورې بقره کې موږ دا خبره ذکر کړې، حرام نورم دي خو دا هغه اصولي دي، یا دا چې دا په هر شرعي په هر شریعت کې دا حرام. الا ان یکون میتا، مگر دا چې یي مرداره دا شقیني حرام، او دما مسفوحه یا وینه بیدلی شوي، او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر. ولې؟ فانه رجس، یقینا دا پلیتي ده. څه شی پلیتي ده؟ دا درې واړه. او دا اختلاف د مفسرینو دی. بعض وایي چې دا خبره راجع د خنزیر ته ځکه خنزیر نږدې دی، بعض وایي درې واړو ته. نو دا واضح ده چې درې واړه پلیت دي، مردار هم پلیته ده، بیدلی شوي وینه هم پلیته ده، او د خنزیر غوښه هم پلیته. څلورم شی چې حرام دی او فسقا اهل لغیر الله به، یا یو شی نافرمانی چې اواز اوچت شوی د غیر الله دپاره په هغې باندې، لکه یو څاروی د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم حلال کړی شوی یا د بل چا دپاره حلال کړی شوی. مخکې تفصیل د دې تېر شوی. فمن اضطر غیر باغ، بس څوک چې مجبوره شو غیر باغ چې نه دی طلب کوونکی د خوند، ولا عاد او نه دی زیاتې کوونکی. دوه خبرې دي، یعنی نه دی د خوند دپاره خوري، او دویمه دا که خوري نو دومره خوري چې ګزارې پرې روانه شي. او بیا هغه خبره چې تاسو سره یادوي، ما تاسو ته دا ولې ورځي نه وي چې موږ سره تیر شوي او په خپل ځای کې وضاحت شوی. فإن ربك غفور رحیم، نو یقینا رب ستا بخونکی مهربانه دی. اوس که څوک دا ووایي چې تا خو وایي چې حرام دا یو څو چیزونه دي، نو دا تورات کې چې دا بعض چیزونه حرام شوي دي، لکه په یهودیانو باندې غواګانې یا د ګډو بیزو دا واز دي، دا ولې په هغوی باندې اوښان د اوښانو غوښې په هغوی حرامې دي؟ دا ولې حرامې دي؟ او تاسو خو وایئ چې حرام دغه یو څو چیزونه دي. الله جواب کوي چې اصل دغه هم حرام نه و، د اوښانو غوښې، د غواګانو، بیا چربیانې د غواګانو، د ګډو بیزو، دا حرام خو نه و، خو دا په یهودو باندې د هغوی د ظلمونو او د زیاتي د لاسه حرام شي، دا وقتي طور په هغوی حرام. وعلى الذین هادو، او په هغه کسانو چې یهودیان دي، حرمنا کل ذي ظفر، حرام کړی دی موږ هر یو نوک والا څاروی. نوک والا څاروی چې د هغې ګوتې کولاوي، ګوتې عفوا کولاوي نه وي، لکه د اوښانو دا خپو ته وګوره، یا داسې دا بطخې وغیره شو، دا پې الله حرام کړی. ومن البقر والغنم، او د غواګانو او د ګډو بیزونه، حرمنا علیهم شحومهما، حرام کړي دي موږ په هغوی باندې واز دي د هغوی، الا ما حملت ظهورهما، مګر هغه چې پورته کړي شاګانو د هغې، او الحوایا یا کلمې، او مختلط بعظم، یا هغه چې یو ځای یي د هډوکي سره، په هغوی باندې چربي او واز دي سوي حرامې وي، د غواګانو او د ګډو بیزو. کومه چې په ملا کې لکه چربي ده، یا د کلمو نه تو راتو شوې ده، او یا اډوکي سره یو ځای شوې ده، د دې ورته اجازه. نو الله وایي ذلک جزیناهم ببغیهم، دا بدله ورکړه موږ هغوی ته په سبب د ظلم د هغوی، یعنې دا چې په حرام شوي دا هم د څه د لاسه؟ دا د ظلم د لاسه. وانا لصادقون، او یقینا موږ رښتیني. فإن کذبوک، بس که دوی دروغجن وایي تا ته، و دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم ته تسلیم ده او یره د هغه چا ته چې څوک یې نه مني. یعنې که دا مشرکان یا یهودیان تا ته وایي چې ته دروغجن یې والعیاذ بالله، فقل نو ته ووایه ربکم ذو رحمة واسعه، رب ستاسو خاوند د مهربانۍ دی پراخه،
دې څه مطلب شو؟ مطلب دا دی ته ورته دا ووایه چې دوی ته وایي ته دروغجن یې، نو ته ورته ووایه چې یاره ستاسو رب خو ډېر مهربانه دی. ولې ډېر مهربانه په دې دی چې ستاسو دې کفر ته وګوره او د هغه دې صبر ته وګوره. ستاسو دې کفر ته وګوره او هغه بیا تاسو ته وضاحتونه کوي او هغه تاسو ته بیا هم کتابونه رالیږي او هغه بیا هم پیغمبران رالیږي، نو ډېرې مهربانۍ والا دی. خو دا یاده کوي چې هغه صبر کوي، مهلت ورکوي، خو که عذاب یې راغی والله وی ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، او نشي واپس کېدی عذاب د هغه د قوم مجرمانو نه. دا خبره یاده کوي، د دې نه غلطه فایده مه لئ چې الله مهربانه دی او الله بخونکی ذات دی. غلطه داسې چې انسان په ګناهونو زړور شي. الله مهربانه خو دې دا مطلب نه چې ګوره الله عذاب نه ورکوي. الله مهربانه دې دا مطلب نه چې الله رانیونه کوي. خو که دغه مهربانه رب یو ځلې څوک راونیو که او ډېرې رانیولي دي او رانیسي، د دې مطلب دا دی. هغوی بله بهانه کوله، هغوی به دا ویوي د الله زموږ دا کار خوښ دی. کم کار؟ دا شرک چې موږ کوو دا د الله خوښ دی. سيقول الذين اشركوا زرد چې وایي به هغه کسان چې شرک یې کړی دی لو شاء الله که چېرې غوښتی الله ما اشرکنا شرک به نه وی کړی موږ ولا آباؤنا او نه پلارانو زموږ ولا حرمنا من شيء او نه به حرام کړی وی موږ هیڅ شی. اوس دې هسې ګوره خطرناکه شبهه ده. څنګه؟ وایي که تاسو وایئ چې الله په هر څه قادر دی، مسلمانان ته وایي تاسو وایئ چې الله په هر څه قادر دی او الله په هر څه قادر دی، نو موږ یې د شرک نه ولې نه بندولو؟ خیال هم دی که نه؟ نو دا موږ چې د شرک نه بند نه کړو نو د الله به دا کار خوښ دی. دا څنګه شبهه ده؟ نو جواب د دې هغه دا دی چې دا دروغجن دي په دې کې او په دې ډېر دلایل. یو دا هم دې قرآن کې الله دا خبره ځای په ځای ذکر کړې ده چې ما پیغمبران لیږلي دي دپاره چې شرک نه منع وکړي او په خپله یې منع کړې ده. نو اخر دا شرک د الله څنګه خوښ شو چې یو طرف ته منع کوي بل طرف ته پرې راضي دی؟ یوه. دویمه الله که غوښتی داسې کولی شو چې دوی د شرک نه بند کړی د الله کولی شو، خو دا د الله طریقه نه ده. که الله دوی په زور د شرک نه منع کړی وی نو د دوی د دینداري بیا څه مطلب شو؟ خو په دوی زور زبردستي وشو. اوس که چېرته الله داسې ویلی وی یا د الله طریقه دا وی چې منزلی سړی په زنځیرونو کې تړلی او راوستی، ټول به مونځګزار وی که نه به وی؟ خو په دې صفونو کې چې ولاړ دي دې کې به پته څنګه لګېدی چې څوک د زړه نه راغلی دی او چا سره زبردستي شوې ده. څومره ګوره عدل او انصاف والا دی الله. نو دا اوس هسې کم عقلان دي. الله دې ته منع کړي په قرآن کې، الله دې ته منع کړي د انبیاو په ژبه، بس اوس اخوای که ته کې نه خو ستا خپله مرضي ده. اوس که یو کس دا ووایي چې دا دنیا د الله ده، مونږ وایو ده، نو که الله وغواړي په دې دنیا کې دا شرک بندېدی نه شي؟ بندېدی شي. الله دا غوښتلی دي چې شرک به وي او کفر به وي، غوښتلی دي که نه دي؟ که هغه نه یې غوښتلی بیا خو نه شو کېدی. مونږ هغه غوښتلی دي، نو چې غوښتلی دي بیا خو پرې راضي دی نه. په دې دنیا کې ډېر څه کېږي او په تقدیر کې لیکلی شوي دي، خو الله پرې راضي نه دی. زناګانې کېږي په دنیا کې، الله پرې راضي دی؟ غلاګانې کېږي، شراب څښې کېږي، ظلمونه کېږي، زیاتي کېږي، الله خو په دې نه دی راضي. نو کېږي ولې؟ دا امتحان دی. دنیا ځای د امتحان دی. دغه شان دا شرک الله پرې راضي نه دی. الله چې منع کړې ده او بیا انسان له اختیار ورکړی چې د الله د اختیار لاندې، نو د دوی له شبهات سې باطله ده. كذلك كذب الذين من قبلهم، دغه شان دروغجن ګڼلی دی. څه شی دروغجن ګڼلی دی؟ توحید، خبره توحید کې روانه یا وحي. هغه کسانو چې مخکې د دوی نه دي، داسې اولني نه دي چې توحید نه انکار کوي. حتی ذاقوا بأسنا، تر دې چې وسکو هغوی عذاب زمونږه. دوی دپاره پکې یره ده چې صبر وکړي په تاسو به هم راشي. قل اوایا هل عندکم من علم، ایا شتي تاسو سره څه علم؟ فتخرجوه لنا، بس چې راوباسئ هغه موږ ته. علم د څه مبارک کې؟ چې دا شرک چې تاسو کوئ دا د الله له طرف نه تاسو ته ویلی شوی دی. په دې څه دلیل شتي راوباسئ. ان تتبعون الا الظن، تابعداري نه کوئ تاسو مګر د ګمان. وان انتم الا تخرصون، او نه تاسو مګر اټکل کارونه کوئ.
وختي ماسپخین د دې تفصیل او داسې آیت تیر شوی خیال مو که نه قل فلله الحجة البالغه ته ووایه پس خاص الله لره دلیل دی پورا د دوی سره خو دلیل نشتی که نه مشرکانو سره په شرک دلیل شتی نه هیڅ چا سره دلیل نشتی دلیل د یو رب العالمین سره دی د هغه په یووالي باندې د هغه په توحید باندې بیا داسې چې الحجة البالغه هغه دلیل چې هغه ځای ته پوره رسیدونکی دی یقیني دلیل دی پای کې شک نشتی هغه نیمګړی نه دی دا دلیل د الله دی داسې دلیل بل د هیڅ چا سره نشتی او که څوک دلیل راوړي که نه نو یا خو به دروغي یا به نیمګړی یا به شکي یا به ډېرې خبرې پکې کېدی شي کامل یقیني پوره رسیدونکی دلیل صرف چا سره دی هغه د الله سبحانه وتعالی سره فلو شاء لهداكم اجمعین نو که غوښتې الله خامخا هدایت به یې کړی وی تاسو ټولو ته خو داسې یې ونه کړه ولې امتحان قل ورته ووایه هلم شهداءکم راولئ ګواهان خپل یعنی مولیان خپل الذین یشهدون هغه کسان چې ګواهي کوي ان الله حرم هذا چې بېشک الله حرام کړي دي دا څه شی دا دوی چې کوم څاروي حرام کړي هغه علما راولئ چې په دې خبره ګواهي کوي دلیل خو د هغوی سره نشتی که نه دلیل مطالبه وشو دلیل نشتی اوس تپوس وکړه چې آیا تاسو په دې ګواهي ورکوئ چې الله دا حرام کړي راځي چې څوک دې ورکړي خو پته یې نه لګي نافرمانه خلک دي د الله نه لري الله وایي که چېرته ګواهي ورکړه دا به دروغي نو چېرته ته ورسره شریک نشي فان شهدو نو که دوی ګواهي وکړه یقیني ده چې دا به بې دلیلی که نه یقیني ده لکه اوس د دوی یو کس راشي او ګواهي ورکړي چې او زه په دې خبره ګوایم چې الله ویلي چې زما بچی شتي څه دلیل دی چې دا دروغ دي الله قرآن کې وایي چې نشته نو اول خو دوی دا ګواهي نه ورکوي یریږي به چې موږ به راونیوی شو به دروغ خو که ورې کړه فلا تشهد معهم نو ته ګواهي مه کوه د دوی سره معنه د دوی نه ځان لرې ساته ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا او تابعداري مه کوه د خواهشاتو د هغه کسانو چې دروغجن ګڼي آیتونه زموږ والذین لا یؤمنون بالآخرة او هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت وهم بربهم یعدلون او هغوی د خپل رب سره نور برابروي د دې خلکو خواهشاتو پسې به نسي اوس وصیتونه د الله د طرف نه سوال دلته دا دی چې تاسو وایئ چې دا خو هر څه تاسو د ځان نه حرام کړي دي نو تاسو راته دا بیان کوي چې الله څه حرام کړي دي نو په دې آیتونو کې اوس هغه یقیني حرام کړی شوي څیزونه هغه ذکر کیږي او دا را روان کوم آیتونه چې دي دا خاص وصیتونه د الله د طرف نه دي او په دې باندې زما یو مستقل بیان دی د الله د طرف نه نصیحتونه او وصیتونه او ما د یو تفصیلي خبره کړې دلته هغه تفصیلي خبره نشي کېدی قل اوایا تعالوا راشي اتلو ما حرم ربكم علیکم چې ولولم هغه چې حرام کړي دي رب په تاسو یا حرام کړي دي رب ستاسو په تاسو دا اوس یقیني حرام دي دې کې شک او شبهه هغه نشته اولنی خبره وی الله تاسو ته وصیت کړی دی الله تشرکو به شیئا چې شریک مه ګڼئ د الله سره څه شی دا خو توحید دی توحید په کوم ځای کې راځي اول سر کې وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره نیکي کوئ دا خو اول سر کې دوه وصیتونه راغلي د الله سره به څه شی نه شریک کوي او مور پلار سره به ښه کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق او مه وجنئ بچي خپل د وجې د لوږې نه خاص سورت بني اسرائیل کې به راشي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق د غریبۍ د یرې نه یې مه وجنئ دلته وایي د غریبۍ نه یې مه وجنئ څنګه د غریبۍ نه یې مه وجنئ یعنې سړی په خپله غریب دی نو دی یریږي دی که دا بچی پیدا شي دله به زه سره پیدا کړم الله وایي نه هلته وایي د غریبۍ د یرې نه یې مه وجنئ یعنې سړی دی مالداره خو یریږي هغوی که دا بچي راشي نو دا خو دوی د لاسه به زه غریب شم نو څه به ورکو دا دواړه ناروا دي نحن نرزقكم وإياهم من رزق درکو تاسو ته هغوی ته سبحان الله الله وایي دا د اوسه پورې چې تا خوړه که نه نو چا درکوله الله درکوله دا که ستا بچو له به هم ورکوي نو دې ځینې دا مسله راووته چې د بچو وجل دوه قسمه دي یو دا چې سړی چاړه راوالي او یا ته پړې غاړې ته واچي یا لکه
عربو چې جاهلیت کې بعضو به ژوندي ښخول. یو وجل دا دي چې بالکل ختم کړي چې یاره ډاکټر پسې وشي چې دا نه پیدا کېږي، دا هم وجل دي ګورې. او دې ته پټ وجل وایي، دې ته پټ وجل. ولې لکه یاره بس پنجابیانو نه یو جمله زده کړې ده، وایي بچې دوی اچې، دی د هغوی نه زده کړي. او چې کله داسې لږ مالداره شي که نه، او سپین کاټن واچوي بیا بچې دوی اچې، دا ورد بیا شروع کې دی نه بعد. او سبحان الله چې مالداره شي دا قصه شروع کړي چې غریب یې دا نه کوي. مالداره شي اوس دی د غریبۍ نه هېرېږي او یاره تربیت هم کول غواړي. او ته به چې داسې شپېته د بچي دي، شپېته زامن دي، او چې دی او یې پسې جنکۍ دی، دوی تربیت کول غواړي. خو زیات نه زیات چې سړي ډېر بچي د یوې بیبي نه چې ډېرې زیات بچي وي، اته بچي په دومره عمر کې تر اتو بچو تربیت نه شي کولی، 9 بچي دي تر 9 تربیت نه شي کولی. دا هغه زیات نه زیات وي. عام چې کوم سړی نظر واچوي نو دا هغه بوډاوالي پورې د سړي زیات نه زیات د یوې بیبي نه 8 بچي، 9 بچي، 10 بچي. نو په دې دومره عمر کې د 10 بچو تربیت کول دا څه شي؟ یو عالم لګیایي د پوره امت تربیت کوي، یو مشر لګیایي د پوره قوم تربیت کوي، او دا یار 5 بچو ته او 3 بچو ته خوله وازه کړې ده، تربیت کول ګران دي. هېڅ ګران دی الله په توفیق سره. رب العالمین موږ له د دې اجازت راکړې دی چې حمل د څه وخته پورې بند کړی شي د تنظیم دپاره، ترتیب دپاره. کال مثال کې وقفه علي ځکه چې بل ماشوم کمزوری، مور کمزوري، تربیت مسله ده. ځکه دواړه ډېر واړه واړه دي نو دواړو پوه کول ګران دي، بل پسې راشي. الحمدلله د اجازت شتي. ما خبره کړو مکمل بندول، یا مکمل بندول یا د دې بعضو هغه نظم هم ډېر عجیبه یې که لکه اوس 10 کالو پورې نه راوړو موږ. ولې؟ وایي دغه بل ډېر وړوکی دی، 10 کالو پورې بند کړي دي. ولې؟ نو دا کافي وړوکی دی چې 10 کالو پورې دی لویېږي نه، یا 15 کالو پورې دا زیاتی شو. مناسب که وقفه وکړي الحمدلله د دې ګنجایش دی، خو بالکل بندول حرام دي. بالکل بندول په هغه صورت کې جایز دي چې یقیني زنانه ته د هغې د لاسه نقصان او ثقه ډاکټران دا خبره وکړي، ثقه مسلمانان د الله نه یېرېدونکي پوهه ډاکټران چې او دې ته دا نقصان شتي، بیا د هغې نه هغه علاج ولو کړي چې د هغې د لاسه د هغې بچي ټول عمر بند شي، نو دې کې به انشاءالله څه حرج نه وي ځکه چې دا دې ته مجبوره وه. ولا تقربوا الفواحش، او مه نږدې کېږئ فحاشیته بحیاییته ما ظهر منها وما بطن، هغه چې ښکاره ده د هغې نه او هغه چې پټه ده. فحاشي که هر قسمه د ځان ته لرې ساته، که ښکاره ده او که پټه ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، او مه وجنئ نفس هغه چې حرام کړی دی الله مګر په حق سره. حق څه دی؟ هغه 3 وجې دي مخکې ذکر شوي دي، مې ذکر کوم. ذلکم وصاکم، دا مضبوط حکم دی یا دا مضبوط حکم کوي الله تاسو ته به په دې سره لعلکم تعقلون، دې دپاره چې د عقل نه کار واخلئ. ښه وصیتونه مخکې روان دي. ولا تقربوا مال الیتیم، او مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته. دی نه دي ویلي چې مال د یتیم مه خورئ، مه نږدې کېږئ الا بالتي هي احسن، مګر په هغه طریقې سره چې ښایسته ده. په ښایسته طریقې نږدې کېدی شي. دا کومه طریقه ده چې د هغه ته پکې فایده ورسي. مال ولا داسې استعمال کړي چې د هغه دپاره ډېر شي فایده پکې. حتی یبلغ اشده، تر دې چې ورسېږي ځواني خپلې ته. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، او پوره کوئ پیمانه او تول په انصاف سره. په دې کې به کمی او زیاتې نه کوي. کېدی شي څوک دا ووایي چې یاره دا الله د احکامات ګران نه دي. ما مخکې دا خبر تاسو ذکر کړی و، هم دې تفسیر په درس کې هم کړی و چې دا کېدی نه شي چې الله دې په بندګانو یو عبادت کېږي او د هغوی د وس مطابق نه وي. نو ځکه الله وایي لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف نه ورکوو موږ هېڅ نفس ته مګر په اندازه د طاقت د هغه. دا کوم څه چې بیانېږي دا په طاقت کې دي. واذا قلتم فعدلوا، او کله چې خبره کوئ تاسو نه انصاف کوئ. دا بل وصیت. هر قسمه خبره چې کوئ به یې کې به څه کوئ؟ انصاف. دیني خبره کې انصاف څه دی؟ قرآن او حدیث په رڼا کې. دنیوي خبرو کې انصاف واضح دی چې دروغ پکې نه، ظلم نه، دوکه نه. الله وایي ولو کان ذا قربه، اگر که هغه خپلوان مخامخ که خپلوان هم دي، خو ته به خبره چې کوې نو په انصاف سره به یې کوې. بله وبعهد الله اوفو، او په لوز د الله به پوروالی کوئ. لوز د الله د هغه بندګي کوئ. الف نه دی یا پورې ستاسې هم دی؟
ماشاءالله. نقیب الله صاحب په دې کال له دوره کې موږ سره ډېر بیدار او تکړه ملګری دی. الله دې ول مزید توفیق د علم ورکړي. او زمونږ ناستې مقصد هم دلته دقه دی، ورب الکعبه، چې ځان پوه کوو په قرآن باندې. دا ستاسو هم مقصد دی او زما هم مقصد دی. الله دې موږ پوه کړي په دې کتاب باندې. او بیا په دې برکتي وخت کې زه کله داسې سوچ کې لاړ شم دې نعمت ته، نو زه یم چې د الله په کومو الفاظو موږ شکریا ادا کړو چې په دې مبارکه میاشت کې زموږ تړون بیا د قرآن سره جوړ کړی او داسې په ارام او داسې په امن او امان سره او په خپله ژبه کې د ټول د الله نعمتونه. بدبخته هغه دی چې څوک د دې نعمت نه محرومه دي. ذلکم وصاکم به، دا مضبوط حکم کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تذکرون، دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. وصیت دا اخرنی او څه ناشنا وصیت. وان هذا صراطی مستقیما، او بېشکه دا لاره زما د نیغه، او بېشکه دا کې اشاره څه ته ده؟ قرآن، اسلام، توحید، دا ټولې پکې راځي. الله اکبر. الله وایي دا لاره د زما نیغه، فاتبعون، تابعداري کوي د دې لارې. سوره فاتحه کې تفصیل ذکر شوی. ولا تتبعوا السبل، او تابعداري مه کوئ د نورو لارو. خیال م دی که نه؟ څه ته مو خیال دی؟ ډېرې لارې دي، په ډېرو لارو پسې مه ځئ. ولې؟ فتفرق بکم عن سبیلي، بس ګډوډ به کي تاسو د لارې د الله نه. دا ډېرې لارې به تاسو ګډوډ کي د نیغې لارې نه، چې هغه یوه ده. الله دې موږ مضبوط ساتي او د دې ګډوډو لارو نه دې الله موږ لرې ساتي. ذلکم وصاکم به، دا مضبوط حکم کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ. نو چې د قرآن ذکر وشو چې قرآن نیغه لار ده او د دې تابعداري کوي، نو اوس د موسی علیه السلام د کتاب خبره کوي چې دا قرآن ساولنی کتاب نه دی چې مشرکان تعجب کوي. مخکې کتابونه راغلي دي لکه کتاب د چا؟ د موسی علیه السلام. ثم آتینا موسی الکتاب، بیا دا مو اوره چې ورکړی و موږ موسی علیه السلام ته کتاب. دلته دا خبره یاده کړئ. ګورئ ثم دا ترتیب د کتاب د نازلېدو نه دی. ګورئ لکه موږ داسې ووایو که نه، او بیا موږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب، دا ترجمه به صحیح نه وي. بغیر که ترجمه دې داسې وکړه بیا ورسره تفصیل کې صحیح ده، خو په دې مطلب سره چې دا ترتیب د دې کتابونو د نازلېدو دی نه، ځکه چې قرآن خو وروسته دی او تورات مخکې. دلته مطلب دا دی او بیا دا واوره موسی علیه السلام ته موږ کتاب ورکړه. خیر م دی که نه؟ تا خو ته ماشاءالله ښه ډډه ولګوله. او قرآن دو خبرې دلته اوس یادې کړې. بله یو، دا بعض ملګري درس کې خپې غځوي، دې کې څه حرج نشته. هغې کې به کوشش ته پکار چې د بل ملګري سره چې قرآن یې چې هغې ته ونه غځوي. قرآن ته خپې غځول نه دي پکار. او بله ډېره به ښایي، ډېره به ښایي، غوره به وي چې قبلې ته هم ونه غځوي، الا دا چې معذوره وي، لکه به خپو دړ شي، بیماري، عمر یې زیاتي، بل څه تکلیف وي، دې کې څه حرج نشته. تکلیف نه وي نو بیا نه دي کول پکار. دا شه قرآن په ځمکه باندې ایښوده، په دې قالین باندې. یو دی روا او ناروا، ګناه پکې شتي که نه؟ یو دا مسله موږ ګناه پکې نشته چې قالین پاکي اله. او یو دی غوره، هغه دا دی چې په قالین دې کېنښودی شي، دا ادب دی. لکه بعض کسان ولې حرام دي، زموږ دا بعض راګرم شي که نه چې دوه مسلې زده کړي، ډایرکټ سړی دی ولې حرام دي، خبره د ادب او د احترام ده. اوس مثال کې دا خو د الله کلام دی، کوم ځای کې دا مثال هم زما صحیح نه دی، خو هسې به ووایم که زما د والد صاحب نوم څوک راولي په کاغذ یې ولیکي او په دې ځمکه یې څه ګزار کړي، ځای راغلی، ځای راوچتو. اگر که دې کې څه ګناه خو نشي، څوک زما د پلار نوم کته ګزار کړي، ګناه پکې ده؟ خو زما نه دی افا چې هغه دې په ځمکه پروت وي. نو قرآن په دې قاعده به که یږدئ بیا نو لاندې دې بل څه شی کېدی چې کم سے کم لکه ما تاسو ووایي چې لکه ګناه پکې نشتي، شرط دا دی چې قالین صحیح صفایي.
او که یږدې ټوپۍ ته لاندې کېده، بل څه کپړه ته کېده، څه لرګی کېده، څه بل څه شي ورسېدی پې که نه. ها بیا ورکو منګه کتاب موسی علیه السلام ته. څه مطلب دی بیا ورکو منګه؟ بیا واوره. موږ خبرو کې هم داسې وایو، خبرو کې موږ لګیا یو که نه، او لکه موږ زه اوس تا سره خبره کوم پوه کولو لپاره چې احمد راغلی و او هغه ما ته دا ووي، هغه ما ته دا ووي، او بیا دا واوره خالد راغلی و، نو خالد خو مخکې راغلی و، احمد وروسته دی. د دې دا مطلب نه چې هغه په ده پسې راغلو، تا ته وایي چې اوس دا واوره. پوه شوې؟ بیا ورکړی و موږ موسی علیه السلام ته کتاب تماما علی الذي احسن، د پاره د پوره کولو د نعمت په هغه چا چې نیکي کړې وه. یعنې دا د الله احسان و په هغه چا چې نیکي کړې. دا څوک چې نیکي کړې وه؟ بني اسرائیلو کې چې کوم نیکان خلک و، بارک الله فیک. یو قول دا دی، بل نیکي چا کړې وه؟ موسی علیه السلام. په چا چې دا کتاب رالیږلی شوی هغه تاسو نه یې نو دا الله پاک رالیږلی و دې دپاره چې هغه ډېر نیک عمله سړی و. وتفصیلا لکل شی، او تفصیل د هرې خبرې پکې بیان شوی و. دا خبره یاده کړي که نه، قانون چې کله م وویلی شي چې تفصیل د هرې خبرې په قرآن کې دی، تفصیل د هرې خبرې په تورات کې دی، نو دا ورسره ذهن کې ساته تفصیل د هرې خبرې د دین. خیال هم دی که نه؟ دا ځینې سبا له یو سړی تا پسې راشي دنیوي مسلې راغلسي او تا ته وایي چې تا خو خبره وي چې قرآن کې هره مسله ده. نو موږ خو دا نه دي وایي چې قرآن کې هره مسله د دنیا هم ده که نه. لکه اوس راشي تا ته وایي چې تجارت کې یو دنیوي خبر راغلی دی چې هغې د حلال و حرامو سره څه دغه نشته، یا بله دې څه مسله ورته راغلې ده او راشي تا ته وایي چې دا قرآن کې نشته. نو قرآن کې موږ وایو چې هره دیني مسله شتي، دنیوي مسایل پکې شتي، خو موږ دا دعوه نه کوو چې هره د دنیا مسله پکې شتي. وهدى او هدایت ورحمة او رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، د دې دپاره چې هغوی په ملاقات د رب خپل ایمان ولري. څوک؟ بني اسرائیل. وهذا کتاب انزلنا، او دا کتاب را لېږلی دی موږ. دا اوس ترتیب صحیح دی، ترتیب د نزول داسې دی چې زموږ دا کتاب په تورات پسې دی. وهذا کتاب، او دا کتاب انزلناه را لېږلی دی موږ، مبارک برکت والا دی. ما وقتی دا وضاحت کړو چې څنګه برکت والا دی، وایي تېر شوی و که نه. اوس دا واوره ښه، کتاب دی برکت والا. یا الله څه ورسره وکړو؟ فاتبعوه، نو تابعداري وکړئ د دې کتاب. واتقوا، ویریږئ د الله نه. لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي. الله وایي دا کتاب ما رالیږلی دی. ولې؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، د دې دپاره چې ونه وایئ چې بېشکه نازل کړی شوی کتاب په دوو ډلو مخکې زموږ نه. وان كنا عن دراستهم لغافلین، او یقینا وو موږ د لوستلو د هغوی نه ناخبره. که دا قرآن نه وی رالیږلی شوی نو بیا به د مکې مشرکانو څه وی چې یاره کتاب خو په یهودیانو راغلی دی او کتاب په نصاراو راغلی دی او موږ د هغوی په ژبه نه پوهېدو، بیا به د قیامت په ورځ دا بانې کولی. الله ولا هغه بانه ختمه. دوی چې به کله خپلو کې کېناستو که نه دا مشرکان، یاره وی که داسې کتاب الله موږ ته رالیږلی دی که نه، لکه د یهودو او نصاراو سره چې دی زموږ به څه بل شان دینداري وی، دا به دوی په خپلو کې دا خبره کوله. الله ولا دا عذر هم ختم کړو. او تقولوا، یا ونه وایئ لو انا انزل علينا الكتاب، که نازل شوی په موږ باندې کتاب، لکنا اهدا منهم، خامخا وی به موږ ډېر هدایت والا د دوی نه. هغه بانه څه شوه؟ ختمه شوه. چې کله راغی څه چلو شو؟ فقد جاءکم بینة من ربکم، نو یقینا راغی تاسو ته، یا درغی تاسو ته ښکاره بیان د طرف د رب ستاسو. وهدى او هدایت، ورحمة او رحمت. تاسو خو په خپله خبره بیا عمل ونه کړو. ځکه اول اوس ما تاسو ته ووایي دا خبره چې کوئ او ارمان چې کوئ نو اول یې تلی، اول د ارمان تلی. داسې نه چې بیا لکه اوس یو سړی داسې ووایي که نه، د چا نه چې د درسونو داسې مثال د درسونو دا ځای ته لږ لرې دی، یاره چې دا ځای موږ سره نږدې وی بیا به یې سر ته ونه رسوي. ګورې د الله توفیق نه بعد او دا ځوانان غواړي، ځوانان هغه نه یم چې په عمر کې
کمی نه ځوانان نه مراد هغه ځوانان چې الله ولا طاقت ورکړی توفیق یې ولا ورکړی نو سړی کله چې دا موقع سړي ته نه برابر شي سړی ډېرې خبرې کوي که خیال هم کړی ده بعض خلک چې کېږي نقشه م واچوي وایي دا پیسې ما سره وې که نه په دې چې داسې یو بلډینګ وګړی 3 چته یتیمانانو دپاره او داسې 5 چته دي چې دی مسافرو له او اخوا شاته چې دی داسې پوره علاقه دې رانیولي هغه یو جومات اخوا ورسره سکول او ته دا لږ صبر وکړه لږ صبر کله دا حالات رالي بیا به کېنو نقشه به م واچو اوس تا سره څه شتي نه لګي چې رښتینی یې په دې ارمان کې او نه یې ورسره الله ول اجر ورکوي خو هغه څوک رښتینی او چې هسې محفلونه ګرمۍ را ګرمۍ او د خپل ځان ورته پته نو په دې اجر نه میلاوي خو بس دغه دی چې هسې خپل یو دغه یې ګرم کړی دی او چې سړی رښتینی یو دینداري یي داسې لکه دې وینم سړی دیندارۍ نه پته لګي چې او دی کوي لکه موږ اوس یو سړی ووایو چې غریب دی غریب دی او بیا هم په خپل غربت کې لګیا دی د وس مطابق مال لګوي او دی دا ووایي که الله ډېر مال لا کړی وی که نه ما دا کول ما دا کول نو ښکاري هم داسې انشاءالله امید دی چې دی به وکړي خو هغه بل تشپاڼه چې په روپۍ پسې سا ورکوي هغه هم لګیا دی نقشې اچوي زه به داسې کوم او زه به دغه کوم نو دوی به وي یاره که قرآن که موږ ته وحي راله موږ به وي د یهودو نصاراو نه زیات دینداره چې راله به یې دغه حال و نو ځکه الله اوس دلته دا وایي فمن اظلم ممن کذب بآیات الله پس څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې دروغجن ګڼي آیتونه د الله وصدف عنها او مخ اړوي د هغې نه سنجزي الذین یصدفون عن آیاتنا زر ده چې بدله به ورکړو موږ هغه کسانو ته چې اوړي د آیتونو زموږ نه سوء العذاب بد عذاب بما كانوا يصدفون په سبب د دې چې دوی همیشه اوړي انتظار دوی د څه کوي اخر الله وایي دا د مکې مشرکان چې ایمان نه راوړي دوی اخر څه ته ډډه لګولې ده دوی ګوره دې ته ناست چې د عذاب ملایک به راشي بیا به دوی ایمان راوړي که نه الله به فیصلې له راشي او چې الله راشي نو بیا خو په هغه ورځ ته څنګه ایمان راوړي او که نه دوی دې ته په انتظار دي چې د قیامت بعض نښې به راښکاره شي بعض نښو نه مراد کومه نښه ده نور به نور خو راخیږي د مشرق نه نور به د مغرب نه راوخیږي د قیامت په نښو کې یو نښه څه ده چې نور به د مغرب نه راوخیږي رسول سلم ویل چې داسې وشو نو بیا نه توبه قبلیږي او نه د یو انسان دینداري قبلیږي الا دا چې د دې نه مخکې دینداري کوله بیا قبلیږي الله وایي دوی ګورې دغې ته ناست دي چې را نور په دې مغرب راوخیږي بیا به ایمان راوړي هل ينظرون انتظار نه کوي دوی الا ان تأتيهم الملائکه مگر د دې چې راشي دوی ته ملائک او یأتي ربک یا راشي رب ستا او یأتي بعض آیات ربک یا راشي بعض نښې د رب ستا یوم یأتي بعض آیات ربک په هغه ورځ چې راشي بعض نښې د رب ستا لا ينفع نفسا ایمانها فایده به نه ورکوي هیڅ نفس ته ایمان راوړل د هغه لم تکن آمنت من قبل چې نه یې راوړی ایمان مخکې د دې نه که مخکې راوړی نو بیا له فایده ورکوي لکه داسې مثال دی پوه کولو دپاره یو سړی دی مونځ اودس کوي او نور د مغرب نه راوخوتو او دی مونځ اودس کوي فایده له ورکوي ورکوي یو سړی مونځ اودس نه کوي خو نور چې کله د مغرب نه راوخوتو دی ویرېدو مونځ یې شروع کړو نه قبلي یو سړی کافر دی نور د مغرب نه راوخوتو کلمې ووایي نه قبلي ولي بارک الله فیک دوی د هغه وخته پورې ایمان نه راوړو چې څو پورې د نښه لیدلې نه یعنې په غیبو ایمان نه راوړو دا خو اوس دوی خبره ولیده نو ځکه دا چې نه قبلېږي او کسبت فی ایمانها خیرا یا یې نه کړی په حال د ایمان خپل کې نیکي که مخکې نیکي کړي نو بیا خو صحیح قل انتظروا انا منتظرون ته ووایه انتظار کوئ یقینا موږ هم انتظار کوونکي پته به ولګي تاسو خپل انجام ته ګورئ موږ به خپل ته ګورو نو الله پیغمبر ته وایي ان الذین فرقوا دینهم یقینا هغه کسان چې تسنس کړی دی دین خپل الله اکبر دین تسنس کول څنګه بارک الله فیک
سه منلې دی سه نه دی منلې تس نس کړی دغه شان فرقې پکې جوړې کړي دي مذهبونه یې پکې جوړ کړي دي دا ستاسو دا زمونږ او دا د هغوی وکانو شیعا او شول هغوی ډلې ډلې الله اکبر دا دین تس نس کول دي که نه چې په ډلو کې تقسیم شي مسلمانانو ته چې دې خبرې څومره نقصان رسولی دی که نه بلې نه دی رسولی چې مسلمانان په ډلو کې تقسیم شي بعض راشي وي اختلاف د علماو منځ کې موږ د اختلاف خبره نه ده کړې اختلاف راتله جدا خبره ده او ډلهبازي جدا خبره ده زما او ستا منځ کې اختلاف راتلی شي که نه شي راتلی کیدای شي یو مسله کې تا ته دلیل معلوم وي ما ته نه معلوم کیدای شي ما ته معلوم وي تا ته نه معلوم اختلاف راغی لازم په د دین په بنیاد ورسټارټ کړي چې موجود دی دې ډلو په متبر او دا د عربو مذهب ده دا د انګریزانو مذهب ده دا د پنجابیانو ده دا د پښتنو دا داسې کوم دین یو دین دی ځکه الله وایي دا ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا واوره لست منهم فی شیء نه یې ته د دوی نه په هیڅ کې یعنی ته د دوی نه بیزاره بری تا نه به د دوی په باره کې تپوس نه کېږي انما امرهم الى الله یقینا کار د دوی سپارلی شوی دی الله ته ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به خبر ورکړي دوی ته د هغه عملونو چې دوی یې کوي بس الله پوه شو دوی پوه شو نو د رب العالمین مهرباني ذکر کېږي چې د هغه حساب هم داسې حساب دی چې هغې کې مهرباني ده من جاء بالحسنه چا چې راتګ وکړل چا چې راتلل وکړل په نیک عمل سره قیامت په ورځ د الله مخې ته راغی په نیکۍ سره فله عشر امثالها نو ای به ده لره لس چنده ثواب د هغې لس چنده ثواب او د دې نیم زیاتې مخکې تفصیل تېر شوی سورې بقره کې 200 او د هغې نیم زیاتې ومن جاء بالسیئه او چا چې راتلل وکړل په بدۍ فلا یجزا الا مثلها نو بدله به نه ورکړی کېږي ده ته مګر په مثل د دغې بدۍ بس هغه هم چې د دې توبه نه یې ویستلي او یا ورته الله د خپل طرف نه معاف نه کړه ډېر ګناهونه الله معاف کوي هسې واړه ګناهونه او غټ ګناهونه د الله د مشیت لاندې دي کېدای شي الله یې معاف کړي خو که معاف یې نه کړه نو څومره سزا به ورکوي په مثل د دې ګناه وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نه کېږي د صورت په اخره کې الله رب العزت دا صورت داسې ختم کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې ته اعلان وکړه صفا چې زما لار دا ده زه په دې روان یم بس ما سره به دا قیسې میسې نه کوئ دا مشورې او جرګې نه کوئ چې ګزاره کوو لږ ته دې خوا شه لږ به موږ دې خوا شو دا خبرې وبرې به نه کوئ زما لار دا ده قل اوایا انني هداني ربي یقینا هدایت کړی دی ما ته رب زما الى صراط مستقیم لارې نیغې ته هغه لاره نیغه کومه یو ده دینا قیما چې دین پوخ دی ملت ابراهیم حنیفه ملت د ابراهیم علیه السلام دی چې کلک په توحید باندې دا زما لار وما كان من المشرکین او نو هغه د مشرکان قل اوایا ان صلاتي یقینا منزما ونسکی او قربانی زما بعض علماوی نسکی مطلب او مالی عبادت زما منزما مالی عبادت زما منزما قربانی زما ومحیای ومماتی او ژوند زما او مرګ زما لله خاص د الله دپاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول عالم دی لا شریک له نشته هیڅ شریک هغه لره بس دا لنډه خبره ده مرګ او ژوند زما الله دپاره دی څنګه د الله دپاره دی یعنی زه چې دا ژوندی یم د دې دپاره چې د الله بندګي وکړم دا مطلب پکې دی دغه شان کوم هغه څه چې د سره ته الله وایي او بیا به واپس کېږم هم الله ته او د الله په حکم به واپس کېږم نو زما هر څه د الله دپاره دی دا د موحد نښه ده دا د هغه چا نښه ده چې عقیدې د توحید چې ان صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین د الله شکر به ادا کړي زه یو پیر څه بعضو دربارونو ته تللی وم هلته ملک کې ننداره مې کوله چې دا څه قیسه روانه چې زه ورننوتم ما ډېر تعجب وکړو چې دا څه قیسه روانه ده بیا مې ځان سره شکر ادا کړو چې ته د الله د احسان ته وګوره چې د شرک سره او د دې ګډو وډو قیسو سره ته دومره ناشنا یې چې تا تعجب وکړو چې دا څه قیسه روانه دا خو د الله رحم دی خیال مې دی که نه موږ چې کله څوک وینو چې د قبر نه تاویږي موږ پرېږده زموږ واړه
زمونږ واړه واړه بچي وګورئ ګورې وایي سړی قبر نه تاویږي او د هغوی هغه مولیان ورته پراته دي هغه ته تاویږي چې دا نعمت محسوس کوي. نو حکومت خو بعض حکومتونه دي چې هغه جمهوري یې هر یو ته اجازه دي. موږ خبره د مولوي صاحب کوو چې مولوي صاحب ورته په خپله لګیا تاویږي راتاویږي او زمونږ ماشوم تعجب کوي چې دا ولي. نو چې ما دا خبره مې دې دپاره وکړه چې تاسو دا نعمت محسوس کوي چې ګوره الله په تاسو لوی احسان کړی دی چې د دې جاپونه یې ساتلي. لا شریک له نشته هېڅ شریک هغه لره وبذلک امرت او په دې سره حکم شوی دی ماته وانا اول المسلمین او زه اول د منونکو نه یم. څنګه په دې امت کې قل اوایا دا ګوره د هغوی د خبرو جواب دی. قل اوایا اغیر الله ابغي ربا ایا سوا د الله نه ولټوم رب بل رب را پیدا کړم وهو رب كل شيء او هغه رب د هر شیز دی. نو څنګه هغه څوک پرېږدم چې هغه د هر شي رب دی او ځان له بل پیدا کړم دا د دې کمقلانو خبرې وي. ولا تکسب كل نفس الا عليها او نه کوي هېڅ نفس مګر وبال به یې په هغه وي. څوک چې څه کوي وبال یې په چا دی په هغه دی. دا ولې الله دا خبره وکړه؟ بعض مفسرینو دا ذکر کړي دي وی کله چې دا مشرکان رالو دي مسلمانانو ته وی تاسو پکې زموږ د دې لکه بندګي کوئ که نه لږ دا خو نوم وسکئ. دا وی نه نه دا خو کفر دی او دا شرک دی. وی ګناه یې زموږ د غاړې خاصې خو راښکاره کېږي هنداره به کوئ. الله وی نه نه څه چې کې هغه وبال یې په تا دی. څنګه بل وی چې ګناه یې زما د غاړې. ولا تزر وازرة وزر اخرى او نه پورته کوي او پورته کوونکی بوج د بل چا. دا نشته چې ستا بوج به زه اوچت کړمه خپل بوج به اوچتې. ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب ستاسو ته واپس کېدل ستاسو دي. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون نو خبر به درکړي په هغه چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو. د هر څه به راته واضح شي. وهو الذي جعلكم خلائف الارض او الله هغه ذات دی چې ګرځولی یې تاسو یو بل پسې راتلونکي د ځمکې یا نایبان د ځمکې. خلیفه یا خلائف جمع د خلیفه ده هغه چاته وایي چې په بل پسې راځي نائب چې ورته وایي. نو الله تاسو داسې ګرځولی یې چې یو قوم لاړ شي بل راشي یو لاړ شي بل راشي. دا موږ سره دا سلسله روانه ده. زموږ د نیکونو چې کومه پیړۍ وه هغه تقریبا ختمه ده. بیا د پلارانو چې کومه پیړۍ وه د ډېر حده پورې به کې خلک تلي دي. بیا به دا سلسله په موږ راځي او داسې را ترتیب روان دي. ولې ورفع بعضکم فوق بعض درجات او چت کړي دي بعض تاسو د پاسه په بعضو په درجو کې. ټول خلک یو شان خو نه دي که نه. څوک په علم کې ډېر دی څوک لږ دی څوک مال کې ډېر دی څوک لږ دی څوک ښایست کې ډېر دی څوک لږ دی څوک په نسب کې اوچت دی څوک کمزوری دی. دا ټول د څه دپاره لیبلوکم فیما آتاکم د دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو په هغه څه کې چې درکړي دي تاسو ته. دا ټول امتحان دی. د امتحان پته هله لګي چې څوک کته څوک بره. که ټول خلک یو شان وي بیا امتحان نه کېدو. ان ربک سریع العقاب یقینا رب ستا زر عذاب ورکوونکی دی. وانه لغفور رحیم او یقینا هغه خامخا بخونکی مهربان دی. بس څوک چې دغه امتحان کې کامیاب شوی دی نو هغه دې واوري چې الله بخونکی مهربانه دی. او څوک چې دغه امتحان کې ناکامه شو نو هغه دې واوري چې الله زر عذاب ورکوونکی دی. د دې نه بعد دی سورة الاعراف. سورة الاعراف دا په دې مصحف کې 1 نمبر سورت دی او په دې سره هغه 2 اوږده سورتونه ختم شو. حدیث کې راځي وی چا چې د 2 سورتونه د قرآن کریم یې زده کړو کوم وه د اوږده وه چا چې دا یې زده کړو نو دی عالم شو. ولې عالم شو؟ ته سوچ هغه یې زده کول الله رسول صلی هغه نه دي یاد کړي هغه هسې یعنې چې سم یاد کړي نو چې دا ته یاد کړي او د دې تفسیر او ترجمه او دا ته معلوم شي څومره علم در سره شو. دا پکې اخرنی صورت دی سورة الاعراف. په دې کې 206 ایتونه دي او دا مکی دی. د نازلېدو په اعتبار سره دا 9 صورت دی. نازلېدو په اعتبار سره 9 الاعراف دې ته وایي ځکه چې دې کې د اعراف تذکره ده د جنت او جهنم منځ کې ځای د دې بل نوم دی سورة المیقات. المیقات
ځکه چې د موسی علیه السلام کوی تور ته تللی و د دغه دپاره د تورات دپاره نو د هغې تذکره پکې دلته تفصیلا راغلی ده. الله اکبر. دا مکی صورت دی او دا یاده کا رسول صلی الله علیه وسلم به کله ناکله د ماښام په مانځه کې دا صورت وي په 2 رکعتونو کې به تقسیمو کله ناکله. نو سنت طریقه دا ده چې ماښام لمونځ دا لنډ کول پکار دي په دې لنډو صورتونو کله ناکله اوږدول پکار دي چې خلکو ته پته ولګي چې طریقه هغه ده. د دې صورت موضوع که سوچ پکې سړی وکړي که نه هم هغه موضوع ده کومه چې د انعام صورت انعام مکي دی په شرک باندې رد دلته هم رد دی خو دلته په بل انداز سره دی او هغه داسې چې الله د پخوانو امتونو قصې په دې صورت کې ډېرې بیانوي چې وګوره چا چې د الله توحید نه دی منلی او د انبیاو مقابله کړې ده او د حق باطل را لګېدلی د حق سره جنګ کړی دی انجام د هغوی واوره هغه په دې صورت کې دی. نور اصل موضوع مکه د عقیدې مسله ده. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. الله پوهه دی د دې په معنی باندې. اسې زموږ د علم ته وګوره که ټوله دنیا راجمع شي دې معنی نشي را پیدا کولی. دغه زموږ مخې ته دی موږ ورسره لنډ وایو چې الله پوهه دی دې په معنی باندې. الله موږ ته ښایي چې ته نیمګړی په بدن کې په ښایست کې په مال کې په زور کې په هر څه کې. کتاب انزل الیک دا کتاب دی نازل کړی شوی دی تا ته فلا یکن فی صدرک حرج من نو ندي په سینه ستا کې تنګسیا د دې نه لتنذر به دې دپاره چې یره ورکړي ته په دې سره. الله اکبر. د دې څه مطلب دی؟ یو خو دا خبره وشوه چې کتاب الله له طرف نه رالیږلی شوی دی یقیني دی نو ستا سینه دې په دې تنګه نه شي. سینه څنګه تنګېدی شي؟ د دې 2 مطلبه دي. یو دا چې دې سینه چې ستا زړه ته دا راشي چې دا قرآن بیانول دا خلکو ته دعوت کول او دا خلک به مقابلې کوي او کله یو څه کله بل څه دا ډېر ګران کار دی نو سینه چېرته تنګه نه کړي. سینه ورته غټه ساته ځکه چې تا ته ډېر غټ سفر پروت دی 30 کاله به ته دا دعوت چلې په دې کې جهادونه سخت قسمه قسم حالت راځي نو دا د وړې سینې کار دی. دویمه دا که دا خلک ستا دا بیان نه اوري یا عمل پې نه کوي نو په دې سینه مه تنګوه. ته خپل کار جاري ساته لتنذر به خلک یروه وذکرى للمؤمنین او نصیحت دی دپاره مؤمنانو. قرآن نصیحت دی د چا دپاره؟ د مؤمنانو دپاره. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداري وکړئ د هغه څه چې نازل کړی شوی دی تاسو ته د طرف د رب ستاسو. مخکې وایي چې قرآن الله در لېږلی دی نو اوس وایي چې هسې مې نه دی در لېږلی تابعداري دپاره مې در لېږلی. اتبعوا ما انزل تابعداري وکړئ د هغه څه چې نازل کړی شوي دي. څه نازل کړی شوي دي؟ قرآن او حدیث. قرآن او حدیث. د دې نه علاوه چې څه دي د هغې منل په موږ لازم نه دي. په موږ باندې منل لازم هغه د وحي او وحي قرآن او حدیث. ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تابعداري مه کوئ سوا د هغه نه د نورو دوستانو. د دې څه مطلب شو نورو دوستانو؟ لا خو دوستان وي ته جواب ته نږدې شوی او تابعداري مه کوئ. داسې تاسو ته مې یو ټکی منځ کې خو چې څو پورې وضاحت نه وي شوی که نه نو سړی نه پوهېږي. کیدی شي خو د دې نه ښه جواب هغه دا دی چې تابعداري مه کوئ د الله نه علاوه د نورو دوستانو چې هغوی تاسو اړئ د هغه څه نه چې الله در لېږلي دي. اوس هم پوه نه شوې او کله چې سړی د الله په دې خبره او د رسول وسلم په دې حدیث پوه شي سړي د زړه سخت خوشحاله شي. د آیت کله واضحه نه شي سړي د زړه ورته خوشحاله شي. پته نشي تاسو ورته خوشحالېږي که نه خفه شوې که زه قلیلا ما تذکرون لږ شان نصیحت اخلئ تاسو. الله ګیله وکړه وایي نصیحت ډېر نه قبلوئ. نو بیا چا چې تابعداري د ما انزله نه ده کړې واوره وکم من قرية اهلکناها او ډېر د کلو نه تباه کړي دي موږ هغه فجاءها بأسنا بیاتا نو راغلی و هغوی ته عذاب زموږ په وخت د شپې کې او هم قائلون یا به دوی د غرمې اوده وو.
یا پہ اللہ کارا عذاب راوستے دے یا پہ پٹ راوستے دے یا با خخ کارا دا ورزی ہو لکه شعیب علیہ السلام په قوم راغله یا به د دوی د دمې ټیم و لکه د لوط علیہ السلام په قوم راغله داسې عذابونه راتلی شي قائلون دا قیلولې نه اخیستی شوی د غرمې هغه لږ خوب چې فما كان دعواهم نو اواز د دوی اذ جاءهم بأسنا کله چې راغی دوی ته عذاب زمون الا ان قالوا مگر دا چې وی دوی انا كنا ظالمین یقینا منګو ظلم کوونکي وی منله خو کله ومنله چې کله منلو فایده نه ورکوله عذاب په وخت کې ومنل الله موږ یری په دې سره ګورئ مکي مشرکان او په هغه ټیم کې چې کوم مؤمنان او اوس ټول الله یری الله یری چې ګورئ د وحي تابعداري کوئ ها دا خو د دنیا عذاب دی فلنسألن الذين ارسل الیهم نو خامخا تپوس به کوو موږ د هغه کسانو نه چې لېږلی شوي وو هغوی ته دا څوک دي نه لېږلی شوي وو هغوی ته امتیان ولنسألن المرسلین او ضرور تپوس به کوو د لېږلی شوو نه لېږلی شوي څوک دي دا پیغمبران دي قیامت په ورځ به تپوس بیا کېږي یعنی که څوک دا وایي چې ظاهره الله وایي چې د وحي تابعداري کوه کوم کړی سجده کوم نه کړی هم څه خبره نه تپوس به کېږي د امتیانو نه د پیغمبرانو نه خبره ښه سخته ده فلنقصن عليهم بعلم نو خامخا بیان به وکړو موږ په دوی باندې په علم خپل سره وما كنا غائبین او نه یو موږ غایب څه مطلب دی مطلب دا دی چې موږ به دوی ته د دوی هر څه بیان کو ښه په علم سره چې تا دا کړي تا دا کړي الله وایي موږ څه غایب خو نه موږ هر څه لیدلي دي هر څه مو اورېدلي بله دا والوزن یومئذ الحق او ټول د عملونو په دغه ورځ حق دی تلل درې قسمه دي چاته یاد دي موږ ذکر کړي د انسان به تللی کېږي عمل نامه به تللی کېږي او عمل به تللی کېږي په تله کې به څه تللی کېږي هغه عامل چا چې د عمل کړی دی عمل نامه پوره عمل نامه به تللی کېږي دریم عمل به تللی کېږي نو دا حق دی الله وایي فمن ثقلت موازینو بس هغه څوک چې درنې شوې تلي د عملونو د هغه فاولئک هم المفلحون نو دغه کسان هم دوی کامیاب دي الله دې موږ ته نصیب کړي ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپکې شوې تلي د عملونو د هغه فاولئک الذین خسروا انفسهم نو دا هغه کسان دي چې تاوان کې اچولي دي نفسونه خپل خیال هم دی الله وی په خپل ځان په تاوان کې اچولی چا ورسره ظلم نه دی کړی ګورې چې څوک جهنم ته ځي نو د ده پکې لاس دی که نه الله ورسره زیاتې کوي والعیاذ بالله د دې لایق ته ځکه الله وایي بما كانوا بآیاتنا یظلمون په دې وجه چې دوی و چې په آیتونو زموږ به یې ظلم کوو د الله د آیتونو سره څوک ظلم کولی شي نو سمجھ انکار به چې کوو انکار به دا ظلم دی که یا د الله خبرې به د مخلوق د خبرو سره برابر کړي بلکې د مخلوق هغه به یې غوره کړي نو اوس وګوره الله رب العزت موږ ته نعمتونه را یادوي قسمه قسم نعمتونه به اوس الله بیانوي موږ ته ولې وګوره دې رب د سره دومره ښه کړي دي نو ده چې کومه وحي درلېږلې ده هغه ومنئ ولقد مکناکم فی الارض او یقینا زه درکړی دی موږ تاسو ته په ځمکه کې وجعلنا لكم فيها معايش او ګرځولي مو دي تاسو لره په دې کې اسباب د ژوند دا اوس د الله رحمت وي یو خو موږ له ځای راکړی په ځمکه کې او ځای یوازې په دې نه چې ژوند کې نه یوازې نه چې موږ ژوندي و ځای راکړی چې مړه شو هم ځای راکړی دا د الله نعمت بیا د ژوند د تېرولو اسباب سوچ وکړه چې الله آدم علیه السلام دې دنیا ته راکوز کړی او د ژوند تېرولو د طریقې ورته نه وښودې کوم ځای نه تا چلی زده کوو او چا به راته ښوو نو دا د الله رحم دی بیا دې نور ته وګوره دې سپوږمۍ ته وګوره دې سیلۍ ته وګوره دې بچو ته وګوره دې رزق ته وګوره دا هر څه د ژوند د تېرولو اسباب دي خو الله وایي قلیلا ما تشکرون ډېر لږ شکر ادا کوئ تاسو نو خبره ګوره د کوم ځای نه راواغسته چې تاسو سره خو ما دومره ښه کړي دي صرف په ځمکه کې مې ځای نه دی درکړی راشئ وګورئ ستاسو نیکه له ما څومره عزت الله ورکړی دی
ولقد خلقناكم او یقینا من پیدا کړی تاسو ثم صورناكم بیا شکل در کړی دی من تاسو ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بیا ویلی ومنګه ملائکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام اسې دې خبرې ته وګورئ الله وی ولقد خلقناكم ثم صورناكم ما تاسو پیدا کړی ما شکل در ما تاسو موږ ته وایي حالانکې خو آدم علیه السلام دی نو د هغه سره چې ښه کړي دي دی زموږ سره ښه کړي دي نو اوس زما ستا په پته لګي چې د الله د خوب په مقابله کې ما تاسو کوو فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه هغوی مګر ابلیس دا خبره تفصیلا ذکر شوې ده کوم ځای کې سوره بقره کې ښه تفصیل هلته بیان شوی ښه چې دا څنګه ابلیس هلته لاړ او ملایک څوک دي او آدم علیه السلام د پیدایش خبره دلته اوس هغه تفصیل بیا نشي کېدی لم يكن من الساجدين نشو د سجده کوونکو نه قالوا يا الله ما منعك الا تسجد اذ امرتك سمنه کړی ته چې سجده ونه کړه تا کله چې حکم وکړو ما تا ته یعنې څه چل دی الله ورته قال وی هغه انا خیر من زه غوره یم د ده تکبر او حسد او تکبر دا هغه ګناهونه دي چې ابلیس یې کوم ځای ته رسولی خیال کو تا کې خو به نه وي که نه دا اوس ځان سره جواب وکړه حسد تکبر خو به تا کې نه ولې دې ته غوره خلقتني من نار پیدا کړی یم تا زه د اور نه و خلقته من طین او پیدا کړی تا دې د خټې نو دا قیاس هم غلط دی یو خو د دلیل په مقابله کې قیاس وکړو دلیل څه الله ته حکم د الله حکم دلیل دی په دې کې چوچ راشتي دې لګیا شو قیاس یې شروع کړو نجي او چونکه او چناچه لکه زمونږ اکثرو خلکو خبرې به تاسو اورېدې ته به د قرآن او حدیث باندې د چونکه چناچه کې لګي نو هغه هم غلط وکړو چا ویلي چې اور غوره دی د خاورې د خاوره ډېره غوره ده او دا ما سوره بقره کې دا خبره ذکر کړې چې خاوره ولې غوره ده قال وی الله فاهبط منها بس کوشه د دینه کوم ځای نه جنت نه اسمان نه فما يكون لك ان تتكبر فيها بس ندی مناسب تعالی را چې تکبر وکړي ته په دې کې تکبر کوي او دلته په اسمانونو کې اوسېږي دلته د متکبر ځای نشته وایي شروع دا ځکه دلته الرجیم ویل کېږي رټلی شوی فاخرج انك من الصاغرين بس ذات یقینا د ذلیلو نه یې ته ذلیله شوې دې نه فایده راووته هر چا چې د الله نه ده منلې هغه ذلیله دي دنیا او آخرت کې قال وی هغه انظرني الى يوم يبعثون مهلت راکه ما ته تر هغه ورځې پورې چې خلک به دوباره پورته کړی شي ما له ټیم راکه الله رب العالمین حکیم ذات ته په هر څه کې حکمتي نو هغه ورله ټیم ورکو اوس دا امتحان دی پته به لګي ځکه چې ګمراه کوم الله هم پرېښودو چې پته ولګي چې څوک د رحمان مني او څوک د شیطان مني او که دا شیطان پکې نه وی بیا ټولو د رحمان منله نو بیا خو د ایمانونو پته نه لګېد قال وی الله انك من المنظرین یقینا ته مهلت درکړی شوی قال وی هغه فبما اغویتنی بس په دې وجه چې تا ګمراه کړم زه الله ته وی تا زه ګمراه کړم لاقعدن لهم صراطك المستقیم خامخا کینم به دوی ته په لاره ستا کې چې نیغه ده یعنی دې ځای کې دی اوس نسبت الله ته کوي چې تا ما سره زیاتې وکړو چې زه دې د اسمان نه وشغلم او یو طرف ته آدم علیه السلام چې هغه ونې ته نږدې شو نو یا الله مونږ ځان سره ظلم کړی دی فرق ته وګوره الله والا وی الله ما ظلم کړی او دی وی یا الله تا ما سره زیاتې کړی چې زه دې د اسمان نه وشړل لاقعدن لهم صراطك المستقیم خامخا کینم به دوی ته په لاره ستا کې چې نیغه ده کلم دی دا لوز ابلیس کړی دی الله به ما چې زه به دوی ته کینم په کوم ځای کې نیغه ده دا بعض راشي چېرې مونږ خو جي پلاني ځای ته تلو هلته یو عرس او پلاني ځای ته تلو هلته عید میلاد النبي او پلاني ځای ته تلو هلته چې دی د شیعګانو هغه محرم و هلته خو د سړي زړه خوشحاله سړی وي چې لاړې چې څه چل دی نو جواب دا دی دلته شیطان څه ویلي دي په کوم ځای کې به ورته کښېنم
په نیغه لار کې په کږه لار کې ته نه کښېني. کله چې ته صحیح دیندارۍ ته راځي که نه صحیح دیندارۍ ته بیا به درته داسې ناست او کله به درته یوه خبره او کله بله راځي. نو چې تا ته پته وي چې ګوره ستا دشمن تا ته داسې په مورچه کې دی ګوره ثم لآتینهم من بین ایدیهم بیا به خامخا راځم دوی ته د مخې د دوی نه ومن خلفهم او د شا طرف د دوی نه وعن ایمانهم او د ښی طرفونو د دوی نه وعن شمائلهم او د ګس طرفونو د دوی نه. ایمانه څه شوه بس د هر طرف د هر ځي نه به ما دوی راګیر کړي. بعضو علماو داسې وضاحت کړی من بین ایدیهم د مخې نه مطلب د قیامت په باره کې به دوی خواله راځم. قیامت را روان دی مخې ته دی نو د قیامت په باره کې به دوی ته شکونه او وسوسې ورچول یاد ومن خلفهم شاته طرف نه شاته دنیا ده موږ روان یو که نه دې ته موږ سوچ نشته. تاسو که دې سوچ کوئ چې لکه ور روان یې دنیا ته موږ روان یو دنیا شاته ده آخرت مخې ته دی. نو د شا طرف نه به راځم معنی چې دنیا په باره کې به ورته راځم او دا به ورته خیسته کوم او دوی به دوکه کوم. وعن ایمانهم او ښی طرفونه د دوی چې طرفونه ذکر شو ډېر ذکر شو وایي نیکیانو په طرف به ول راځم دا نیکیان به پې ګډې وډې کو. وعن شمائلهم ګس طرف ته د ګناهونو په دې طرف به ول راځم نو کوشش به پې کوم چې د ګناهونه وکړي. ولا تجدو اکثرهم شاکرین او نه به مومې ته ډېر د دوی نه شکرګزار. خو نو لږ ساعت مخکې الله وایي چې تاسو ډېر لږ شکر ادا کوئ معنی دا چې شیطان په دې خپل کار کې کامیاب دی. قال اخرج منها مذءوما مدحورا وی الله اوزه د دې نه بدحاله رټلی شوی اوزه وي په داسې حال کې چې ته رټلی شوی ته بدحال. الله ورته م اعلان وکړو لمن تبعک منهم خامخا چا چې تابعداري وکړه ستا د دوی نه د دوی نه څوک آدم علیه السلام د بچو نه لأملأن جهنم منکم اجمعین خامخا ډکوم به جهنم ستاسو ټولو نه. بس خبره ختم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة او اے آدم اوست او بیبی ستا په جنت کې دا خبره مخکې یا دا قصه مخکې تېره شوې ده. فکلا من حیث شئتما بس خورئ دواړه د هغه ځای نه چې خوښوئ ستاسو یا چې خوښوئ یې تاسو. ولا تقربا هذه الشجرة او من نږدې کېږئ دې ونې ته فتكونا من الظالمين بس شی به تاسو د ګناهګارو نه یا د ظلم کوونکو نه. نو د ظلم څه ته وایي هم نافرماني کولو ته وایي. نو شی به تاسو د نافرمانه خلکو نه. ما تاسو ته سوره بقره کې دا خبره ذکر کړې څوک وایي چې آدم علیه السلام څنګه په نافرماني کې واقع شو خو الله دلته ویلي چې هغه ونې ته نږدې شوی دی که او د جنت نه راویستی شوی دا څوک وایي الله وایي. نو خو آدم علیه السلام نو څنګه نو دا د نبوت نه مخکې قصه ده دا د نبوت نه مخکې قصه ده او هغه داسې ګناه هم نه وه لکه څنګه چې زموږ دا ګناهونه دي. کیسې چې شوی هغه دا بیاني دا یو خطا یو لغزه شو. فوسوس لهما الشیطان بس وسوسه واچوله دواړو ته شیطان لیبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما چې ښکاره کړي دوی ته هغه چې پټ کړی شوي وو د دوی نه د عورتونو د دوی نه. دې خبیث ټول کوشش د څه دپاره چې د آدم او بیبي حوا علیهم السلام عورتونه ښکاره شي. عورتونه دا چې الله پیدا کړو د عورتونه ښکارېدونه نو دوی چې راشه دې ونې ته یې نږدې کومه چې د عورتونه ښکاره شي نو ده ته پته وه دا اندازه ورته وه چې د الله نافرماني وشي نو انسان ورسره بې پرده کېږي او که شانو شو. نو دې نه فایده راووته چې د ابلیس لوی ارمان هغه دا دی چې موږ بې پرده شو. لنډې تنګې جامې زموږ زنانه زموږ خویندې میندې راوځي بهر ته دا د ابلیس لوی ارمان دی او په انسانانو کې چې څوک د ابلیس ترجماني کوي دا د هغوی هم لوی ارمان دی. دا هېڅوک نه خوښوي چې زما ستا د خور مور لور ښځه دا په کور کې داسې په عزت او په حیا ناستې دي نه راویې باسئ بهر ته ولې حقوق یې داسې دي حقوق نه حقوقو قصه نه ده دا د دې دپاره چې دوی راوځي نو بیا به دوی ته رسېده اسان شي. کور کې ورته څوک را رسېدی شي کور کې څوک خبیث نشي را رسېدی بهر ورته را رسېدی شي. او تاسو ته ما هغه قصه ذکر کړې وه که نه ګیدړ چې تقریر کو ګیدړ وي یو ورځ تقریر شروع کو
ګړو ته ګړې خو مالک ته شپول تاو کړی و تارې ته تاو کړی و بند کړی وي دی راغی تقریر یې ورته وکړو وی ډېر ظلم تاسو سره روان دی او ولې تاسو د الله مخلوق نه یې چې راوځئ د دې ځای نه نه داسې اول پیرې داسې یو ګړې دوې پکې داسې لږې ورانې کړي خو لکه په ټولې اثر ورکړو بیا راښکاره شوي زما پکې هېڅ نه زه خو ازاد یم خو داسې ژوند دی خپلې مرضۍ مطابق بهر چې ته غرونو ته ورشئ چې ته اوبه وڅکئ مزدارې بیا دا کشرانې نه دي په دوی کې یو څو نورې او ورو ورو د هغوی یو جماعت جوړ شو او بیا هغه مشرې ګډې ته ووایي چې هغه ډېره هوښیاره وه وي دا خبرې خو صحیح دي لار کولاوه هغې ورته ویې وی غر کریم تبا کریم دا ستاسو ځای دی دلته په امن یې هر سړی ته ویل نه دا خوښ ستا وخت تېر شوی دی او زموږ ژوند تباه کوې موږ ازاد ژوند غواړو دا کشران اکثر وایي مشرانو ته دا بدتمیزه غونته کښېني وایي ستاسو خو وخت تېر شوی دی موږ اوس پرېږده چې راووتو بهر وته دا ګیدړان او یا شرمخان او دا ټول ورته ناست او یو یې وایي تینې وخوړه یو یې تینې وخوړه هغه مشرې ووایي چې ما ویلي دوی ته دا هغه غږ و دکه شان نن سبا دا غږ اوچتېږي چې د زنانو د اسلام کې هر وایي د زنانو حق نشته د هغوی مقصد دا دی چې دوی راوځي بهر ته نو بیا به ښکار اساني الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي وقال ما نهاكما ربكما او وی نه یې منع کړي تاسو دواړه رب ستاسو عن هذه الشجرة د دې ونې نه الا ان تكونا ملکین مگر د دې وجې نه چې شی به دوه ملایک او تكونا من الخالدین یا به شی د همیشه پاتې کېدونکو نه کمال به دې ونه کې څه دی ملائک بشي او همیشه به پاتې شي وقاسمهما او قسم یې وخوړو دې دواړو ته اني لکما لمن الناصحین یقینا چې یقینا زه تاسو لره خامخا د خیرخواهي کوونکو نه یم وایي دې قسم آدم علیه السلام دوکه کړو ځکه چې الله یې ورته یاد کړو نیک سړی چې الله یې ورته یاد کړو نه یې راغلی چې دا خو نشي کېدی چې یو سړی الله نوم به یادې او په هغې به دوکه ورکوي الله وی فدلاهما بغرور بس راکوزي کړل دواړه په دوکې سره فلما ذاق الشجره نو هر کله چې وسکله دواړو ونه بدت لهما سوآتهما ښکاره شو دواړو ته عورتونه خپل وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه او شروع شول چې یو ځای کولې ځانونو پسې د پاڼو د جنت نه له دې نه دا مسله هم راوته چې پرده فطرت دی معلوم دی که نه یعنې آدم او بیبي حوا علیهم السلام ته چا ویلي چې عورت خلک پټوي خو دا فطرت کې پرته ده څوک چې لغړ توغړ دی او بې حیا دی که هلک دی که جنۍ ده دا فطرت نه کوږ دی وناداهما ربهما او اواز وکړو دوی طرف د دوی الم انهکما عن تلکما شجره ایا نه وی منع کړي ما تاسو د دغه ونې نه واقل لكما او نو ویلي ما تاسو دواړو ته ان الشیطان لکما عدو مبین چې بېشکه شیطان تاسو لره دشمن ښکاره دی هغه دعا وغوښته هغه دعا هغه کلمات چې په هغې سره الله رب العزت هغه ته بخښنه وکړه دغه به انشاءالله بیا سبا بیانو دېرشتم آیت نه به شروع کوو چې ستاسو ذهن کې یي چې قصه د آدم علیه السلام روانه وه او د هغه د توبې د کلماتو الله رب العزت دې په دې مبارکه میاشت کې زموږ توبې قبولې کړي او الله رب العزت دې موږ ټولو ته د جهنم نه الله رب العزت دې موږ ټول د جهنم نه آزاد کړي او په دې مبارکه میاشت کې دې الله رب العزت زموږ نه رضا شي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد